علیکم ګرانو شاګردانو، ښه راغلاست د حساب درس ته. نن موږ د ریاضي لومړی درس شروع کوو او ریاضي د مغز سر نه شروع کوو. انشاءالله ستاسو ته به دا تر اخره پورې مخته ځو. هیله ده چې دا درسونه داسې مسلسل در سره تعقیب کوئ او مسلسل یې در سره ووایئ او یو ښه مثبت هغه ترېنه واخلئ، ګټه ترېنه واخلئ، یعنې درته ګټه ورسوي. ډېر به مې دغه کوم کار شروع کړی دی دې لپاره چې ټول دغه زموږ افغان ولس ته په پښتو دري ژبه دا ټول درسونه د مکتب د کانکور ټول ور ورسیږي او ځان په کانکور کې ډېر په سادګۍ باندې کامیاب کړي چې په هر ځای کې وي. نو هیله دا ده چې تاسو ترېنه مثبته ګټه واخلئ، یعنې ورسره منظم مثبته ګټه دا په دې معنی چې اول درس نه کښېنئ، دویم درېیم څلور او قلم کتابچه در سره وي چې قلم کتابچه اول هم در سره وي. نو ټول شیان چې زه وایم کوم شیان چې مهم دي هغه در سره ولیکئ او هغه در سره میخانیک کړئ. نور درسونه ټول در سره مسلسل وګورئ او کوم چې کوم مشکل انشاءالله درسونه سوال ما سره شریک کړئ. انشاءالله بیرته به هم د ویډیو په شکل درته حل کوم. او که کوی شئ د آریانا ښوونیز مرکز ته ارزان قیمت کابل ته راتلی شوئ نو دلته چې کله راغلی او دلته هم کوی شم چې دا سوالونه درته حل کړم د نږدې نه ټول هغه مشکل هم حل شي. نو نن موږ راځو د چی ته د ریاضي لومړی درس ته. موږ په د حساب یا ریاضي لومړی برخه چې ده حساب د خو مخکې دې نه چې موږ راشو حساب شروع که اول به موږ چې وایو موږ به ریاضیات وایو. چې به وایو ریاضیات به وایو یا ورته چې وایو ماتماتکس ورته وایو. ماتماتکس ورته ماتماتکس دا یې نوم ده. مات چې ورته وایي که نه مات پرابلمز هغه بعضې صفحې دي که نه مات پرابلمز یا ماتماتکس. ریاضیات یا ماتماتکس موږ دا له خیره شروع کوو. ګرانو شاګردانو په یاده مې چې ریاضیات چې دي د ساینس یوه برخه ده. ساینس خو موږ پوهېږو که نه څلورم صنف کې هم شروع کړی ده. ساینس هغه علم ده چې د چیش په اساس ولاړ وي، د تجربې په اساس. د بیولوژي او د کیمیا او د فیزیک درسونه چې مطالعه کوئ تاسو بیا ورته متوجه کېږئ چې ساینس څه شی ده که نه. دغه ریاضیات مې چې د ساینس یوه وړه برخه ده. څه شی کوي دغه د ساینس مسایل حلوي. یعنې موږ داسې وایو ګوره په یاد مې وي چې ریاضیات چې ده ریاضیات د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی. ریاضیات د کوم کلمې څخه اخیستل شوی؟ عربي. چې هغه کلمه عبارت د څه ده؟ ریاضت ورته وایي. ریاضت چې دغه ریاضت معنی چې د سخت او مشکل ته وایي. چې ته وایي سخت یعنې معنی دا د سخت یو شی چې مشکل یې موږ ته که نه سخت او یا چې وي مشکل وي. مشکل دغه سخت او مشکل ته موږ چې وایي ریاضیات وایو. دا په دې معنی نه ده چې ریاضي سخته ده، ریاضي موږ نشو زده کولی. دا په دې معنی ده چې ریاضي موږ ته سخت او مشکل حلوي. ریاضي موږ ته سخت او مشکل شی کوي حلوي. یعنې موږ داسې وایو یعنې دا د ګالیلیا یو اصطلاح ده. ګالیلیا چې وایي چې ریاضي د کائناتو یا د طبیعت د قوانینو ژبه ده. یعنې دغه ټول قوانین چې په طبیعت کې بیانېږي د ریاضي په خوله باندې بیانېږي. که موږ او تاسو فرض مثال ریاضي باندې پوه نه شو موږ په طبیعت نه پوهېږو. دغه دنیا چې فرض مثال غواړو مطالعه کړي بیا پرې نه پوهېږو ولې چې موږ د دې په قانون نه پوهېږو، د دې په ژبه نه پوهېږو. کله چې د یو فرض مثال د یو خبرې د یو چا په خبرو پوه نه شو د هغې اصطلاح به ته څه رقم زده کړې. اوس فرض مثال موږ چې دغه درسونه دري شروع کړي وو، دري اوس مثلا حساب زه درس ورکوم، شاګردان ډېر خوښ وکړو چې استاد دا ټول پښتو باندې یعنې موږ ته پښتو باید پښتو وویل شي، موږ په دري نه پوهېږو. یعنې خبره دا وه چې تاسو هغه وګورئ ما درس ورکوم د پرې نه پوهېدئ په دې چې موږ تاسو هغې ژبه باندې نه پوهېدئ که نه په ژبه یې نه پوهېدئ نو هغه درس باندې نه پوهېدئ. نو تاسو هم که غواړئ د طبیعت وایي قوانینو باندې ځان پوه کړئ، د طبیعت قوانینو باندې ځان پوه کړئ نو تاسو مجبور یاست چې زده کړئ ریاضي. نو همدې لپاره ګالیلیا چې وایي ګالیلیا وایي چې د طبیعت د قوانینو ژبه عبارت د څه څخه ده؟ ریاضیاتو څخه ده، ریاضي څخه ده. صحیح ده؟ ریاضي چې دا درته ویل چې یو عربي کلمه ده سخت او مشکل معنا ورکوي او په اصطلاح کې هغه علم ده چې هغه چې کوي کم سخت او پیچلي مسایل چې د ساینس دي هغه ټول حلوي. یعنې د ساینس ټول مسایل حلوي. یعنې فرض مثال یو ډاکټر د دې سره کار لري چې د یو چا فشار څومره ده که نه فشار د وینې فشار څومره ده دا چې څومره ده څومره لږ ده څومره ډېر دی باندې ډاکټر د هغې ګټه ده خو اندازه د چا په زور کوي د ریاضي په زور یې کوي. یا فرض مثال یو انجینر یو کور جوړوي کوټې جوړوي صحیح ده یو غټ تالار جوړوي دی چې چیش لپاره جوړوي د انجینر کار ده اما اندازه ورته څوک کوي ریاضي ورته کوي. یعنې د ساینس ټولې محاسبوي سوالونه چې محاسبه کېږي سخته یا اسانه ټول څوک حلوي؟ ریاضیات حلوي. صحیح ده ګران شاګردانو؟ ریاضیات چې ده ګران شاګردانو په عمومي ډول په 4 ډوله ویشل کېږي. ریاضیات په عمومي ډول په څو ډوله ده؟ په 4 ډوله ویشل کېږي. 4 ډوله ده. یعنې د کانکور کې تاسو متوجه یاست ریاضیات په کانکور کې ډېر یو مهمه برخه ده. یعنې تاسو که فرض مثال په کانکور کې په ریاضي باندې پوه شئ نو تاسو کامیاب هستئ.
په دې چې یو څوک چې په ریاضي پوهېږي هغې ته جغرافیه څه ده چې نیزې ونې وایي تاریخ څه ده چې نشي ویلی خو وایي که نه او څوک چې اجتماعي نه هغه یې د ریاضي نه زده چې څومره تاریخ جغرافیه وایي کانکور د زړه نښه کوي په دې پوهېږي چې په اصل باندې نه پوهېږم یعنې ریاضي د کانکور اصل ده 340 سواله د دې پورې مربوطېږي 340 دا د زده بیا 240 نور سوال هم چې ساینس دي مربوط دندې کي ولې چې همدغه د زده هغه هم پرې زده کوي کله چې دا دواړه تازه 15 سوال نو 15 نور پاتې چې تاریخ جغرافیه ده او دیني علوم دیني دي جیولوژي او دري پښتو ده هغې ته هم تاسو کې نه زده کوئ نو دا برخه زموږ ډېره مهمه ده صحیح ریاضیات چې دا کله کانکور کې چې موږ ته لیکي چې ریاضیات برخه همدغه څلور برخو نه سوالونه راوړي چې هغه کم برخې دي لومړۍ برخې ته یې څه وایي حساب وایي لومړۍ برخې ته څه وایي حساب وایي دویمه برخې ته یې څه وایي الجبر وایي الجبر دریمه برخې ته یې څه وایي هندسه وایي څلورمه برخې ته یې څه مثلثات وایي مثلثات دغسې په څلور برخو ویشل کېږي صحیح ده چې دلته موږ چې وایي چې حساب مثلا که تعریفوي حساب اول مضمون ده د څه شي علم ده موږ وایو حساب چې ده د عددونو علم ده یعنې فقط عدد موږ ته راښیي عدد موږ ته څه رقم عدد جمع کړو تعریف یې چې تفریق څه رقم ضرب څه رقم ده عدد سره موږ اشنا کوي یعنې یو پل ده چې موږ الجبر ته رارسوي صحیح ده او الجبر چې ده الجبر چې ده الجبر هغه علم ده چې عددونه مطالعه کوي حرفونه مطالعه کوي صحیح ده علامې مطالعه کوي مثلا د انټیګرال علامه دلته ده صحیح ده د لوګارتم علامه دغلته ده فرض مثال د مشتق علامه دلته علامات متوجه کوي مطالعه کوي غټ غټ هندوانو مطالعه کوي چې پس له خیره ورته راشي بیا له خیره مطالعه کوو هندسه هغه علم ده چې عددونه مطالعه کوي حروفونه مطالعه کوي او شکلونه مطالعه کوي ټول شکلونه دلته د شکل علم ده علم شکل د شکل علم ته چته وي د شکل علم ته چه وي هندسه وي یعنی مثلث مربع مستطیل څلور زولیان فرض مثال دایره پنځه زولیان ټول شي چې دلته تحلیل هندسه ټول غلطه دي او څلورمه خبره چې دغه چې د مثلثات ده مثلثات صحیح ده مثلثات هغه علم ده چې یو شکل خاص شکل مثلث نه باس کوي یو څلور شپږ دنې وزیران لري چې هغه شپږ وزیران په واسطه باندې ټول خپل کارونه مخ ته وړي او ځان یو علم جوړ کړی ده صحیح ده نو دغه څلور برخې چې په کانکور کې ډېرې مهمې دي او موږ له خیره چې هندسې مخ ته ځو نو هغه اول درس نه شروع کوو اول درس زموږ اساسات دي نور ته یعنې که کانکور کې نه راځي خو دا په دې معنی نه چې زموږ نیزې ول چې دا د نیزې دلته دا شی نشي ویلی او دا چې ونه وایي د نور دې نه زده کېږي نو موږ راځو درس د کوم ځای نه شروع کوو د حساب نه درنو شاګردانو اوس راځو موږ څه شروع کوو حساب شروع کوو حساب لومړی درس حساب شروع کوو حساب ته ګرانو شاګردانو اریتمیټکس وایي اریتمیټکس وایي دا اریتمیټکس وایي حساب چې ده د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوی چې هغه کلمه چې ده هغې ته اریتموس وایي اریتموس وایي او اریتموس معنا چې ده عدد اریتموس عبارت د څه ده عبارت د عدد څخه یعنی حساب کوم علم ته وایي حساب هغه علم ته وایي چې د عددونه بحث کوي یعنې داسې وایي حساب هغه علم ده چې د عددونو د ابتدایي خواصو څخه بحث کوي یعنې ابتدایي خواص موږ ته عددونه جمع ښیي تفریق ښیي ضرب ښیي تقسیم ښیي بعضې ډولونه موږ ته ښیي تعریفونه موږ ته ښیي موږ ورسره اشنا کوي یعنې ابتدایي خواصونه موږ ته ټول څوک بیانوي حساب یې بیانوي یا یو پل د موږ الجبر ته رسوي خبر خو رسې تعریف هم څه شو که نه انشاءالله تعریف څه رقم دی د حساب چې ده حساب چې ده د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوی اریتموس معنا ورکوي اریتموس معنا چې ده عدد معنا چې ده عدد پس حساب هغه علم ده چې عددونه مطالعه کوي د عددونو علم ته چې وایي حساب یا حساب هغه علم ده چې د عددونو د لومړني خواصو څخه یا ابتدایي خواصو څخه چې کوي بحث کوي خبر خو انشاءالله ورسېدی که نه یعنې په دې علم کې موږ او تاسو چې کوو فقط عددونه مطالعه کوو په عددونو باندې جمع تفریق مطالعه کوو په عددونو باندې ضرب تقسیم مطالعه کوو د هغې ډولونه مطالعه کوو خو ابتدایي خواصونه فقط ځان ورسره اشنا کوو چې له خیره الجبر ته راشو او الجبر موږ ډېر په سادګۍ او ډېر په اسانۍ باندې د دې په زور باندې انشاءالله صحیح زده کړو صحیح ده اوس دلته موږ او تاسو د حساب تعریف زده کړه حساب باندې پوه شو چې حساب سره رقم علم ده صحیح ده اوس دلته موږ راغلو ووایو چې حساب د څه شي علم ده د عدد علم ده د عددونو علم ده نو موږ مخکې د دې نه چې مخ ته لاړ شو اول راځي چې د عدد وپېژنو چې عدد څه شي ته وایي صحیح ده موږ راځو عدد ته نو موږ عنوان لیکو چې شی عدد به تعریف کوو مخکې د هغې نه چې مخکې بل خوا لاړ شو ګرانو شاګردانو د عدد څه شي ته وایي عدد څو ډوله تعریفونه موږ ته لري عددونه چې دي وایي هغه سمبولونه دي سمبول ته وایي سمبولونه دي هغه سمبولونو ته ویل کېږي چې د هغې په واسطه موږ د یو څه شي یا د یو څیز یا د یو شي هغه ارزښت معلوموو یعنې د یو شي ارزښت په څه شي باندې معلومیږي د عدد په زور معلومیږي عدد هغه سمبولونه دي چې د شیانو د ارزښت لپاره چې کېږي استعمالیږي مثلا که فرض مثال موږ دکان ته لاړ شو موږ هلته بوره اخلو صحیح ده بوره اخلو موږ ورته وایو چې فرض مثال 2 کیلوګرامه بوره موږ ته راکړه 2 کیلوګرامه چې راکړه بوره راکړه صحیح شو کیلوګرام خو معلوم ده چې واحد څه دی کیلو تیږه کیلو باندې استفاده کوو اما دغه دوه چې راغلی دا سمبول د دې ارزښت ښیي اوس فرض مثال موږ که ووایو 15 کیلوګرامه راکړه بل راشي موږ پوهېږو چې د دې ارزښت د هغې نه ډېر شو
ان عدد موږ ته دا سمبول معنا چې ورکوي ارزش د دې کیلوګرام موږ ته راښیي. یا فرض موږ څنګه وایو 12 کیلوګرامه چې راکه بوره راکه دغه 12 دلته چې وکړي موږ ته ارزښت د دې عدد ښیي صحیح د دې مقدار موږ ته راښیي. بس یو بوجي وړي دي بیا هلته 2 بوجي وړي دي یا 10 بوجي وړي دي که نه دغه چې دې شکل باندې ښیو دغه ته چې وایي دې ته عددونه وایي عددونه وایي دی تعریف ده. یعنې عددونه هغه سمبولونه دي چې د هغې په واسطه موږ چې کوو د یو شي ارزښت معلوموو. یا داسې هم وایو چې عددونه هغه ذهني مفکوره ده. یعنې ذهني مفکوره دا ده چې موږ هغه زده کوو زده کوو که موږ په یادې مکتب کې موږ باندې استادانو ډېر زحمت کاږلی که نه موږ فرض مثال لوبیا وړل نخود وړل یو شی بل شی د دې لپاره حساب کوو تیږې مړلې که نه حسابولی یعنې موږ ته حساب یې ښوده. اوس موږ ته به چې سوال راکړي مثلا موږ څه رقم زده کړی وایي 2 جمع 3 څو کېږي موږ به ورته چې ویلې چې 2 داسې 2 خط به هم کش کړه بیا 3 خط به هم کش کړه او که تیږې راسره داسې 2 به هم کېښود بیا به هم 3 کېښود دا به حساب کې 15 اخر کې به هم ټولې کې دا 15 دی. یعنې موږ دلته عددونه زده کول دا یو ذهني مفکوره وه. د څه شي لپاره هم دا کار کوو دې لپاره موږ دا کار کوو چې دې لپاره چې موږ عددونه چې کوو شیان د دې عددونو په واسطه شیان وشمیرو او شیان اندازه کوو. یعنې عددونه هغه ذهني مفکوره ده چې د دې په واسطه باندې شیان اندازه کیږي او شمیرل کیږي. یعنې که موږ وغواړو دا مارکرونه اندازه کړو یا فرض مثال وشمیرو موږ 1 2 3 داسې 3 حساب وکړو دا وشمیرل د دې عددو په واسطه کیږي. یا فرض مثال اندازه کول ول کله چې دکان ته ځو موږ هر شی چې اخلو د دې عددو په واسطه باندې چې کوو اندازه کوو. مثلا ورته 2 کیلوګرام چای راکړه 15 کیلوګرام بوره راکړه 2 بوجي وړه راکړه 10 منه دا شی راکړه 20 منه دا شی راکړه که نه دغه شیان چې وایي دغه د عددونو په زور باندې موږ دا چې کوو دا اندازه کوو او دا چې کوو شمیرو دغه ته چې وایي عددونه وایي. شاګردانو اوس خو تاسو په عدد باندې پوه شوئ. اوس یو بل عنوان ده چې هغې ته چې وایي ارقام وایي. چې ورته وایي ارقام چې دا ګرانو شاګردانو د رقمونو چې ده د رقمونو مجموعه ده. موږ کله وایي رقم او بیا وایي رقم یو دانې ته وایي ارقام چې ته وایي ډېرو ته وایي صحیح ده. وایي ارقام چې شته وایي ارقام چې دي وایي هغه سمبولونه دي هغه الفباګانې دي هغه سمبولونه دي چې د هغې په واسطه باندې موږ چې کوو عددونه ترتیبوو. یعنې که موږ غواړو یو عدد ولیکو د همدې د په زور لیکو. داسې معنا لکه انګلیسي کې چې اي بي سي شپږ حرفونه دي که نه موږ کله چې یو حرف جوړو د همغه حرفونه جوړوو. هر حرف د یعنې هېڅ حرف نه پیدا کېږي چې همغه د اي بي سي نه خارج وي. یعنې هر رقم کلمه لیکو همغه د یو ځای کوو او کلمه ترې نه جوړېږي. یا زموږ خپله ژبه ده فرض مثال ب ت تر یا پورې دغه زده کوو بیا هره خبره چې جوړه همدا اوس تاسو نوټ هم لیکئ همدغه د حرفونو په واسطه باندې دغه ټول جملې لیکئ. یعنې کوم نوی حرف نه ده. ریاضي ځان د دې لپاره چې هر عدد ولیکو ځان ته رقمونه لري چې دا رقمونه په یاد مي په ریاضي کې دا رقمونه 10 دانې دي. دا رقمونه څو دانې 10 دانې دي چې د صفر نه شروع کېږي. لومړی رقم یې چې ده 0 دویم رقم 1 بیا 2 ده 3 ده 4 ده 5 ده 6 ده 7 ده 8 ده او 9 ده. صحیح شو. دغه ته د ریاضي چې وایي رقمونه یا د ریاضي چې وایي الفباګانې ورته وایي چې دغې نه موږ ټول عددونه جوړوو. مثلا موږ کوو یو طبیعي عدد مثلا یو عدد ووښئ یو عدد جوړوو صحیح دی یو عدد جوړوو. مثلا زه لیکم چې 123 نو هلته ما چې وکړل یو مې د دغه عدد نه راواغسته صحیح ده 2 مې دغه جین راغسته 3 مې د دې جین راغسته یو 2 3 دلته نوی کوم عدد نشته نوی کوم سمبول نشته چې دلته نوي مالته لیکلی صحیح ده. یا فرض مثال بل لیکو چې 2 1 5 6 داسې او دا عدد د کوم جینه شو خو څومره چې غټ هم د همدې عددونه لیکل شوی صحیح ده که نه دې عدد لیکل شوی. مثلا ما د 2 د کوم جینه که دې جینه مې راواغسته 2 او 1 د دې دا 2 ده دا 1 ده 2 دانې 15 یو 15 مې بیا مې تکرار کړه بیا 15 او 6 هم د دې جینه ده. دغې ته چې وایي رقمونه. یعنې رقمونه موږ چیش لپاره استعمالوو د عددونو د چیش لپاره د ترتیبولو لپاره صحیح شو. دې باندې پوه شوئ. په دغه رقمو کې په یاد مې په دغه رقمو کې 2 رقم عددونه دي. یو ته وایي دغه 9 دانو ته دغه اول 9 دانو ته دې ته معنادار چې وایي معنادار یا معنا لرونکي معنادار یا معنا لرونکي رقمونه معنادار یا معنا لرونکي رقمونه. یعنې هغه عددونه چې معنا ورکوي معنا دا معنا ورکوي که دغه رقمونه د یو عدد ښي لوري ته هم راشي معنا ورکوي که چپ لوري ته یا ښي لوري ته هم راشي معنا ورکوي دا عددونه. مثلا که زه فرض مثال ته 15 ولیکم دلته 15 که نه د دغه 15 اخوا هم دغه عددونه راوړم معنا ورکوي که دخوا هم راوړم معنا ورکوي. مثلا که اخوا یو عدد راوړم مثلا 6 راوړم اخوا راوړم 6 دا 6 50 شو هغه د معنا یې ورکړه. او که فرض مثال د دغه ژینې دا 15 لیکم زه یو دخوا یو عدد راوړم مثلا 4 دخوا راوړم ګوره د چپ خوا ته راوړم څو کېږي 4 نو دا 15 شو ګوره ښي خوا ته مې راوړم چپ خوا ته مې معنا ورکوي نو دې ته چې معنادار یا معنا لرونکی عدد صحیح شو. او دې ته چې وایي او دغه یو صفر چې پکې پاتې شو دغه ته چې وایي بې معنا عدد یا رقم. بې معنا چې رقم
بې معنا رقم په دې معنا که موږ دا عادت فرض مثال د یو عادت چپ خواته راوړو د یو عادت چې کوم خوا راوړو چپ خوا یې راوړو د عادت معنا نه ورکوي که د یو عادت چپ خوا یې راوړو د عادت معنا نه ورکوي او یا فرض مثال د اشارې نه بعد راوړو د عادت معنا نه ورکوي مثلا څه رقم زه که لیکم فرض مثال و د یو عادت د و ما د هغه عادت نه واخیسته صحیح ده و مې ولیکل اوس که دلته فرض مثال د دې خواته فرض مثال چپ خواته دلته زه صفر کوم دا اویا معنا نه ورکوي صحیح دا اوس هم و دي دا صفر معنا ورنه کړه که بل هم ورکم دا اوس ونه دي معنا نه ورکوي او بل هم صفر اوس هم معنا نه ورکوي صحیح شو دغسې چې معنا ورنه کړي دغه ته څه وایي بې معنا عددونه دا چې بې معنا رقم ده یا فرض مثال زه چې لیکم همدغه 3 لیکم او هلته اشاریه ورکم بعد د اشاریې نه چې څومره صفرونه هلته ورکم دا د عددونه معنا نه لري پس بې معنا دا په دې شو چې د عدد تام عدد مثلا د چپ خواته راشي یا د اشاریې نه بعد راشي معنا نه ورکوي هغه په دې معنا ورکوي چې هر خوا راشي د عددونه معنا ورکوي اوس تاسو رقمونه وپېژندل که نه دغه رقمونه د غلطول دغه رقمونه په دنیا کې رقم لیکل کېږي مثلا ټول یو رقم نه لیکي یو مملکت یو رقم لیکي بل مملکت بل رقم بل مملکت بل رقم لیکي صحیح ده دې ته د عددونو د څه وایي د عددونو د لیکلو سیستمونه وایي یعنې موږ لیکو چې عنوان بل څه د عددونو د لیکلو سیستمونه ورته وایو د عددونو د لیکلو سیستمونه یعنی عددونه ټول یو رقم نه لیکل کېږي اوس چینایان یو رقم یو 2 3 لیکي موږ بل رقم لیکو صحیح ده مثلا امریکا کې بل رقم لیکي ایران کې بل رقم لیکي بل مملکت بل رقم لیکي صحیح ده خو دې کې داسې درې داسې سیستمونه چې هغه ټوله دنیا پې پېږي ټوله دنیا منلي دي ته به فرض مثال تار رقم کمیت استعمال مثلا موږ دلته پاو لرو خرد لرو باندې څوک نه پېژني اما کیلوګرام ټوله دنیا پېژني ولې هغه ستاندرد واحد ده دلته هم موږ څه رقم واحده لرو نو سیستمونه چې موږ لرو څو ډوله دي موږ یو سیستمونه 3 ډوله سیستمونه دي چې هغه ټوله دنیا کې پېژندل کېږي چې هغې سیستمو کې اول سیستم عبارت د څه څخه ده د څه ده د موږ څه وایو موږ ورته وایو چې هندي یا ورته وایي شرقي وبخئ عربي او یا شرقي سیستمونه ورته وایي شرقي سیستمونه هندي یا شرقي سیستم عربي یا شرقي سیستمونه چې دي ګرانو شاګردانو دې چې دي دې سیستم کې عددونه چې کله لیکل کېږي د ښي خوا نه شروع کېږي ښي خوا نه مثلا دې صفر ته یو ټکی ورکوي داسې صفر لیکي یو ټکی لیکي مثلا دې که فرض مثال یو لیکي داسې یو خط داسې کش کوي دوه چې لیکي په دې شکل لیکي موږ ډېر ده لیکلي زموږ پلرونه فرض مثال ټول په دې سره بلد دي دا عددونه لیکي مثلا 3 چې لیکي په دې شکل لیکي 4 چې لیکي داسې لیکي 5 چې لیکي داسې لیکي 6 چې لیکي داسې لیکي 7 چې لیکي داسې لیکي 8 داسې لیکي او 9 چې لیکي داسې لیکي دغه ته کوم عددونه وایي دې ته شرقي عربي عددونه وایي خبره خو رسېدې که نه دغه عددونه دویم سیستم چې ده هغه کوم سیستم ده هغه عبارت د هندي سیستم څخه ده هندي ورته وایي څه ورته وایي هندي سیستم ده او یا ورته چې عربیک سیستم ورته وایي عربیک سیستم او یا ورته چې غربي سیستم امریکایان چې دا شیان استعمالوي اوس د دنیا د علم ژبه همدغه ده صحیح ده ډېر استعمالېږي ډېر پر استفاده ترین عددونه همدغه ټوله دنیا دا پېژني صحیح ده دا عددونه څه رقم دې چې صفر لیکي داسې لیکي دا وایي صفر ده دې چې یو لیکي داسې لیکي دا شکل 2 داسې لیکي 3 داسې لیکي چې زیاتره موږ همدې نه استفاده هم کوو 4 داسې لیکي 15 داسې لیکي 6 دی 7 دی 8 او دی چې ده 9 داسې د عددونه لیکي چې موږ ټوله دنیا د دغه نه جوړو دا رقمونه داسې لیکل کېږي او یو بل سیستم هم لرو چې هغې ته چې وایي رومي سیستم ورته وایي رومي سیستم چې دا علمي سیستم ده دا په ژوند کې ډېر نه استعمالو فقط علمي کله چې علمي کارونه کوو دغه حساب د دې په اساس کېږي چې دوی مثلا یو په داسې شکل باندې لیکي 2 داسې شکل لیکي 3 مثلا 3 خطه ورکوي 4 چې لیکي یو لیکي وی لیکي داسې انس ټکه مخته ځي صحیح ده چې دغه عددونه هغې د عددونو باندې خو انشاءالله موږ پوهېږو هغې سره ډېر بلد یو دغه عددونه نوي دي او په مکتب کې هم دې باندې غږېدلی نو اول راځو لږ په دې باندې نور هم غږېږو صحیح ده دا به لږ نور هم تشریح کړو شاګردانو صحیح ده اوس تاسو خو موږ د هغې سیستم باندې پوه شو دا د سیستمونو په عدد نویسي باندې پوه شو اوس کوم سیستم ته موږ راغلو رومي سیستم دا رومي سیستم څه رقم سیستم ده په دې سیستم کې اول خو موږ باید د دې عددونه زده یو څو عددونه زده چې د رقم عدد ولیکو په یاد هم وي چې دا عددونه موږ لیکو دا شیان باید موږ زده وي مثلا دا ورته زده وي چې دا د علم کې په دې عدد لیکلو کې د یو په دغسې د آی په شکل لیکي یعنې کله چې یو لیکي داسې آی ورکوي بس دا یو معنا ورکوي کله چې 2 لیکي 2 دانې آی ورکوي یعنې 2 دانې آی ورکوي داسې خط ورکوي څو کېږي 2 کېږي کله چې 3 لیکي 3 دانې آی ورکوي څو دانې آی ورکوي 3 دانې آی ورکوي صحیح ده 3 دانې آی او څو لیکل کېږي 3 کله چې 4 لیکي څه معنا ورکوي ټول وایي 4 دانې نه دا قانون کې 4 دانې حق نه لري هر شی تکراري 4 دفعې حق نه لري 3 دفعې تکرارولی شي 3 دفعې تکرار شي نو 4 سره رقم لیکي په یاد مې چې موږ دلته دې سیستم کې وی 15 ته وایي وی څو ته وایي 15 نه 15 په شکل داسې لیکو
صحیح ده. کله چې اوس دغه وي ده د دې چپ خواته یو راشي په دې معنی چې د 5 نه یو کم کا، یعنی دلته موږ وي ورکو او دلته څو ورکو یو، نو دا په دې معنی 5 نه یو لاړ څو درکې 4. کله چې شپږ لیکي دا وي ده صحیح دا وي ده دا 5 ده، یو د خواته خي خواته ورکه څو کو شپږ شو، دلته چپ خواته دلته خي خواته. کله چې ولیکي وي ورکه 2 دانې یو ورکه 2 دانې یو دغه سي دا څو شو وشو. کله چې اته لیکي دا اته ده او بخیر دا اته ده، دا وی لیکو 1 2 3 د څه په دې شکل باندې څو کیږي دې ته څو وای دې ته اته وای دغه سي اته لیکل کیږي. کله چې په دې عدد کومه فرض مثال چې لیکو 9 لیکو 9 دې د خوښ نشي کوي چې وی ورکه سلو دانه یو ما خو درته چې تکرار 3 دفعه کوي شو، نو 3 دفعه تکرار چې کوي شي نو د سینې شو کله چې وی د سلو دفعه یو نه، نو د څه په کومه په یاد چې x لاس ته دی دوی دې سیستم کې x تو ته وای لاس ته وای، نو موږ ته چې کو x د لاس چپ خواته چې ورکو یو ورکو د لاس نه چې ولر جواب سره وځي نه راوځي. همداس یو ولس کلیکو سره رقم کو یو ولس دا x دا مثلا یو ورکو دا یو ولس شو، 12 ورکو x دا 2 دانې یو ورکو دا سو شو 12 شو، x دا 3 دانې یو ورکو دا سو شو 14 شو. اوس که 14 لیکي سره رقم به لیکي خو x دا لاس شو سلور خو مخکې زدت کنه یا آی وی دا، نو دلته چې کې آی وی یعنی 15 نه چې ولر سلور لاس کېږي 14 کېږي. کله چې 15 لیکي سکه x لیکي وی لیکي دا څه شکل x لیکي چې لیکي وی لیکي دا x پلس او وی سو د 15 نو جواب سره وته 15. کله چې موږ ته 14 لیکو سره رقم لیکو 14 د لیکي چې دا x لاس وی 15 یو دلته ورکو دا شو 14. کله چې ولس لیکو x لیکو وی لیکو 2 دانې یو ورکو دا شو ولس شو. کله چې 18 لیکو x لیکو وی لیکو دا 15 3 دانې یو ورکو دا 18 شو. کله چې اوس 19 لیکي 19 بس رقم لیکي 19 به داسې لیکي دا x لاس نه سره رقمو نه دغه ده آی x دلته ورکو آی x دغسې آی x دغسې راځي صحیح ده. څو کېږي 19 شل چې لیکي 2 دانې x ورکه 2 دانې x ورکه څو کېږي شل کېږي صحیح شو. په دې سیستم کې فرض مثال که 10 لیکي نو 3 دانې x به ورکړي او 2 3 او 3 دانې ته حق لرو دغه 10 شو. چې 40 لیکي سره رقم لیکي په دې سیستم کې په یاد چې دی دو ال ته 50 وي دا د باید میخانیک چیل دی ته سوې 50 دی دو ال ده صحیح ده. اوس کوم غلطه اوس ال ولیکو دا 50 معنی ورکو چپ خواته x ورک په دې معنی 50 نه لاس لاړ سو شو 40 صحیح شو. که شپېته ورکو فرض مثال چې وایي ونده سی ال لیکو او x ورکو ونده غسی سو شپېته بیا بیا د 2 x 3 او x تل ورزو. په دې سیستم کې په یاد وي چې سی کله لیکي سی معنی سل ورکو معنی چې ورکو سل یعنی کله سل لیکو سی ورکو. په دې سیستم کې په یاد کله چې ډی لیکي 1500 معنی ورکو डी माना څه ورکوي 1500. کله چې دې سیستم کې موږ ام لیکو په دې معنا چې موږ زر ولیکو زر دغه څه لیکل کېږي دغه څه دونه موږ جوړوي یعنی دام به زده صحیح شو. مثلا اوس که فرض مثال دې سیستم کې موږ چیرته زر خو مزدا کو مثلا ټول مزدا شو دا شنه اوس که موږ په ته سوګه چې 15000 ولیکا 15000 اوس 15000 څه کوي 15 دانې ورکو نه 15 باندې ورکوي وی بلی کې چې دا 15 ده همیشه په یاد په دې سیستم کله چې یو کرخه په سر باندې ورکه دا معنا په دې ورکه چې 15 دانې 3 دانې چې ورکه صفر ورکه یعنی څو لیکا دا 15 ده نو 15 ولیکا او 3 دانې صفر ورکه دا معنا چې ورکه 15000 معنا ورکه داسې. کما مثلا دې سیستم کې موږ ته لاس زره نو لاس بلی کې دا لاس خط په ورکه 3 صفر نور معنا ورکه دا لاس زره معنا ورکه صحیح ده. په دې سیستم باندې اوس فرض مثال موږ ته وایو 50000 ولیکه دا ګوره ال 50 کنه خط په ورکه 50000 معنا ورکه 50000 معنا ورکه دا 50000 ولیکه. فرض مثال که موږ ته یو لک ولیکه نو سی لیکم سل معنا ورکه دا 3 صفر ورکه یو لک معنا ورکه ته سو شو یو لک شو. اوس که 15 لک لیکو ډی لیکو په سر خط ورکو 15 دانې صفر ورکو دا 15 لک او که موږ فرض مثال 1 میلیون لیکو نو ام ورکو او په سر باندې یو خط ورکو نو د 3 صفر خپل ول 3 نور ورکو د موږ مخکې ویل چې شپږ صفر یې ته چوي 1 میلیون. دغه عددونه باید په دې سیستم کې موږ ټایټس دی چې تل پر ټوله دنیا ولیکو. ګران شاګردان اوس خو دا عددونه میخانیک کړل صحیح ده. دا عددونه چې کله اوس میخانیک تاسو ځان سره تکرار کوو د دې په زور باندې هر رقم عدد هم لیکئ شي. مثلا ماته فرض مثال یو عدد راکړئ یو عدد موږ ته راکول کېږي موږ ته وایي چې 200 فرض مثال 14 راته ولیکئ 214 صحیح ده 214 راته ولیکه ډېر ساده ورته لیکو موږ اوس دا 200 یعنې سلسل 2 د یو ځای شوي یو سی بل سی 200 معنا ورکوي لس یعنی 14 لسې پوره کې څو کېږي x 3 دانې یو یې ورکړي دغه غاړ لیکل کېږي د 200 څو وایي 214 وایي صحیح ده. یا فرض مثال موږ ته څو وایي 300 مثلا 15 راته ولیکه 315 دا راته ولیکه موږ دا څه رقم لیکو اول 300 ورته پوره کوو 300 څه معنا 3 دانې سی 1 2 3 د 300 سی د 300 شو صحیح ده. و دلته 15 په دې معنا چې اول 10 پوره کې 3 دانې څه ورکړي د 10 شو 15 په دې معنا اخر کې یو وی ورکړي د 15 دغسې یو غټ عدد نه جوړېږي
صحیح ده هر عدد چې تاسو جوړ کړئ جوړوي شي هر عدد چې جوړ کړئ مثلا څوک موږ ته وایي چې څو جوړ کړئ مثلا موږ ته وایي چې شپږ اتیا جوړ کړئ عدد موږ ته ولیکه شپږ اتیا هلته موږ ته ولیکه نو شپږ اتیا چې لیکي اول به ابتدي شپږ اتیا ده ګوره د سره د 50 نه مخته مثلا موږ که ورکو ال د 50 درې دانې اکس دا څه معنا ورکوي د اتیا دا لس معنا ورکړه د اتیا اوس شپږ اتیا ده نو وي ورکو د 15 اتیا یو بل هم ورکړه دې ته شوی شپږ اتیا دغسې لیکل کېږي هر عدد لیکئ دې ته نور هم ډېر عملي دي فرض مثال جمع سره رقم کېږي تفریق سره رقم ضرب او تقسیم سره رقم کېږي صحیح ده خو دا د نصاب موضوع نه ده موږ دې لپاره پرې نه غږیږو او که منتصاب کې وو بیا مې ټول درته ویلی اوس دغه شی هم چې تاسو زده کړئ غټ کارونه غټه توره به هم کړې دې عدد سره دومره بلد اوسئ ډېر هغه ده مکتب کې دا عددونه شته ده مثلا که فرض مثال بل عدد موږ ته راکړي موږ ته وایي 102 ولیکئ 102 څه رقم به یې لیکو او 100 ده سی آفرین 2 سره رقم 2 دانې آی ورکړه دا 102 معنا ورکوي صحیح شو مثلا موږ ته وایي چې موږ ته مثلا ولیکئ 1559 موږ ته ولیکئ 559 دا موږ ته ولیکئ تاسو ورته چې وایي 559 درته لیکه 500 په ځای چې راوړم 500 دا ډي ده 500 950 ده 50 په ځای چې ال دی 50 شو 9 ولیکه دلته اکس ورکړه دا لاس یو دلته نه تفریق ده 950 معنا ورکوي داسې 550 دغه څه وایي صحیح شو یا فرض مثال بل عدد هم راځي موږ ته مثلا موږ ته یو عدد وایي چې 1215 ولیکه 1215 انشاءالله دا اوس تاسو لیکئ شي صحیح ده 12 اول به څو پوره کړئ زر ته موږ چې ویلې ام دغسې ام د 1200 شو د شی زر شو و 1200 دوه دانې شی ورکړه 2 سی دی 1200 شو 15 به برابر اول 50 برابر که ال بیا اکس ورکړه دی 15 بیا وی ورکړه دی څو شو 15 دغسې عدد جوړېږي خبره خو رسېدې که نه مثلا فرض مثال موږ ته عدد راکوي 2300 مثلا واتیا دا سوال دا عدد موږ ته ولیکئ یو غټ عدد د مثلا ته ماته ولیکه څو کېږي څه رقم لیکل کېږي ډېر اسان اول 2000 جوړو مثلا موږ ام زرو ته ویلې 2 دانې ما چې ورکړې 2000 معنا ورکړي که نه 2000 معنا ورکړي په داسې شکل باندې او 300 څه معنات موږ چیک کړو 3 دانې سی دی 300 اتیا د فرض مثال اتیا اول وی ورکړه او بخښئ د اول ال ورکړه د 50 3 دانې اکس ورکړه د چې شو دا څه شو د اتیا شو وی ویلې نو دلته چې ورکړو وی 15 شو او 2 دانې یو ورکړو چې دا و معنا ورکړي دغه عدد دومره غټ لیکل کېږي دلته دغسې شکل ده صحیح ده عددونه غټ لیکل کېږي خو دغسې لیکل کېږي یعنې هر رقم عدد پکې جوړوی شو اوس مثلا موږ د بل سوال د فرض مثال چې وایو مثلا موږ چې وایو مثلا 900 فرض مثال څو ده 340 ولیکئ صحیح ده دا 930 مثلا څه رقم لیکل کېږي موږ اول 900 جوړو چې کوو ام چې ورکو څه معنا ورکوي زر معنا ورکوي د خوا چې سی ورکو 900 معنا ورکوي دا 900 پوره کړل اوس ورته چې کوو 40 پوره کوه خوا چې 40 سره رقم پوره کوو ګران شاګردانو دلته 40 سره رقم پوره کېږي موږ چې ال ورکو دا څه معنا ورکوي دا معنا 50 ورکوي کله د خوا لاس دې تفریق کو چې کېږي 40 معنا 3 نورې ورکوي 3 نورې دغه د 900 شو 930 دغسې لیکل کېږي خبر خو رسېده انشاءالله دغسې عدد مثلا یو عدد بل هم درته جوړوم همداسې عددونه ډېر جوړېږي تاسو هم ځان څه عدد جوړوئ لیکئ که باندې چې پوه نه شئ راویلېږئ زه درته بېرته په کومنټ په شکل شي بېرته جواب در کوم یعنې دا درته فکس لیکم هلته درلیږم صحیح ده تاسو یې مقصد راته لیکئ ښه مثلا بل سوال د بل سوال لیکو څو کوم عدد ولیکو مثلا داسې ولیکو 1600 مثلا څو ده مثلا 40 دغسې 640 دا سره رقم ولیکو اول 1000 ام ورکو دا ام شو صحیح ده او دلته لیکو څو دلته لیکو چې 600 مثلا دا ډي ورکو 500 سی ورکو د 600 څلور دېرش دی دا نیکس د 10 شو څلور ام دا د وي دلته یو ورکو د څلور دېرش دغسې لیکل کېږي مثلا موږ ته وایي چې 15000 مثلا 15000 واتیا راته ولیکه 15000 واتیا دغسې دا عدد ولیکئ موږ مخکې ویل چې 15 سره هم لیکل کېږي وي به ورکوي د 15 معنا که سره خط ورکوي د 15000 معنا ورکوي دا وشو واتیا معنا ورکوي نو واتیا اوس بعد نه اول اتیا اوس به وي ال ولیکئ دا 50 صحیح دی څو شو دی 50 بیا به فرض مثال شی ورکوي دا وي شو بیا به اتیا ته رسېد 3 دانې اکس به ورکوي د اتیا شو یعنې اتیا اووه به اوس پوره کړي وي ولیکه 2 دانې چې ورکړه 2 دانې یو دغسې عددونه لیکل کېږي صحیح شو دا عددونه دغسې جوړېږي بل عدد هم که فرض مثال ځان نه جوړوي نور عددونه هم پکې لیکل کېږي کوشش وکړئ تاسې در سره ولیکئ کوم چې سوال و معنا پوښتنه وکړئ راویلېږئ ښه ګرانه شاګردانو دا و زموږ د حساب لومړی درس هیله ده چې یو شی پکې زده کړي وي او ګټور درته تمام شوي وي نو دغه درسونه چې تاسو ته در رسېږي کوشش وکړئ چې دا خپل نورو خویندو ورونو ته ورسوئ صحیح ده چې دغه صدقې جاریه کې ټول شریک اوسو همدغسې مخ ته لاړ شو او د
جهل مخه ونیسو او یو قدم هم پکې ایښی. انشاءالله نور دوستان هم کوشش کوي همدغه ویډیویي درسونه نور درسونه کورسونو کې مکتبونو کې درسونه ورکول کیږي او انشاءالله هغه کیږي او استفاده ترې کوي. او دا په یاد انشاءالله ټول درسونه ښه ټایټ استفاده کیږي. زموږ ګران استادان ترې ډېر ټایټ استفاده، مکتب استادان ډېر ترې ټایټ استفاده کوي. همیشه تشویق کړی یم مثلا د همغه د تشویقونه چې دغه کې مونږ کار کوو او دا درسونه راباسم همدغسې نو هغوی هم ترېنه استفاده کوي. تاسو هم کوشش کوئ چې ټول استفاده داسې ترېنه وکړئ او همدغسې استه به انشاءالله معیاري درس تاسو ته ورسي. او قدم منګه کېښوده، تاسو هم زحمت وکړئ، قدمونه تاسو هم مخکې شي او همدغسې مخ ته ځئ. ښه وخت ولرئ، په مخه.